یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. داسې زبردست وظیفه چې د تمام حاجتونه به دی الله جل شانه د دې وظیفې سره پوره کړي. تمام مشکلات رکاوټونه به دی الله جل جلاله ختم کړي. او که چرته بالفرض د مخکې نه مصیبت کې مبتلا یې الله به درته د هغې نه نجات هم درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که زمونږ او ستاسو حاجتونه او هغه حاجتونه هغه نه پوره کېږي، نن درته داسې زبردست کلمات ښیم که د دې کلماتو ذکر تاسو شروع کې تمام مشکلات پریشانۍ دا به د ستاسو ختم شي. الله جل جلاله به د غیبونه تاسو ته اسباب برابروي. ستاسو کم ضرورتونه او کم حاجتونه وي نو الله جل جلاله به دله هغه ضرورتونه پوره کړي او هغه حاجتونه به هم الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. دې نه علاوه که یو انسان په یو مصیبت کې مبتلا شوی دی، د هغې مصیبت نه ته خپل ځان خلاصون غواړې چې الله جل شانه مې د هغې مصیبت نه خلاص کړي، نو هغه د دا وظیفه پابندۍ سره کوي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یو دا ده. بله خبره، که چېرته یو انسان دی او هغه د مخکې نه په څه آفت او په څه مصیبت کې مبتلا شوی دی او هغه مصیبت ضد کسه د دې وظیفې ذکر وکړي، نو الله جل شانه به یې د هغې مصیبت او د هغې تکلیف نه خلاص کړي. یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو که د دې ذکر دغه کس وکړي الله جل شانه به د هغې نه خلاص کړي. بس ځینې انسان وي هغه په لا علاج مرض کې مبتلا شوی دی، نو که لا علاج مریض انسان د دې وظیفې ذکر ډېر کوي، طریقې درته اوس ښیم. که د دې وظیفې ذکر ډېر کوي نو الله جل شانه به د هغې لا علاج مرض نه نجات نصیب کړي، الله تعالی به یې ټیک کړي. د دې که چېرته کې د لا علاج مرض دپاره کوي، هغه مرض چې د هغې علاج نه کېږي او مشکل چې کوم دی هغه مشکل وي نه کېږي، لیکن که تاسو د دې وظیفې ذکر شروع کړئ نو الله جل شانه به هغه مریض ته هم شفا ورکړي. که د لاعلاج مرض دپاره کوئ نو هغه د په ناسته ملاسته ولاړه یعنې په هر حالت کې دی د هغه په خولې باندې دا ذکر شروع وي، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو الله جل شانه به هغه زر تر زر ښه کړي. لیکن چې کله هم د دې وظیفې ذکر کوي نو بیا د الله جل جلاله نه سوال کوي، یا الله ما ته روغ صحت راکړي. او چې کله د دې ذکر کوي نو الله نو دا ځان سره په ذهن کې حاضر ساتي چې الله جل شانه به ما ته شفا راکوي. کامل یقین په الله ساتي. انشاءالله چې په لږو ورځو کې به الله جل شانه د دغه مصیبت یعنی دا بیماری به الله جل جلاله ختمه کړي. دې نه علاوه که د ستا یو ضروري کار راپېښ شو، د ضروري کار دپاره دا وظیفه هره شپه چې کم ټیم درته ملاویږي، خو د شپې په داسې وخت کې کوه چې تاسو سره څو خبره اترې نه کړي، مکمل خاموشي وي، ستا ټوله توجه الله جل شانه ته برابر وي. په یو ځای کې کښېنه او 2000 کرته یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وظیفه وکړه او د هغې نه پس بیا الله جل شانه ته لاس پورته کړه او د خپل حاجت سوال وکړه، یا الله زما د پلانکې حاجت دی، دا حاجت ماله پوره کړه. انشاءالله چې په دغه وخت کې به الله جل شانه ستاسو د حاجت پوره کړي. اوس د دې وظیفې میاد څومره دی؟ نو دې وظیفې میاد دومره دی چې تر څو پورې ستا حاجت پوره شوی نه وي، تر څو پورې ته د مصیبت نه خلاص شوی نه وي. چې کله د الله جل شانه
حاجتونه پوره کی او د مصیبت نه خلاص شوې نو بس هغې پورې کوه. ها که د یو کس حاجت پوره شو د مصیبت نه خلاص شو او هغه بیا هم د دې وظیفې ذکر کوي نو الله جل جلاله به هغه هم د همیشه دپاره د دې چې کوم دی د دغو مصیبتونو آفتونو او تکلیفونو نه محفوظ ساتي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، هر څوک یې کولی شي او هر څوک د دې نه پیدا غشتلی شي.